دا کم ملګري مشران چې ولاړ دي نو دا کشران ولا ځای ورکوي او دا ملګري کینی. الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا مزيق له ولا مزيل له. وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا بشير له ولا نصير له لا نصير له ولا ظهير له ولا معين له لا مداني له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مجادل له لا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيقنا وشفيعنا ورفيقنا ورفيعنا وتقينا وأتقانا ونقينا وأنقانا وزكينا وأزكانا وأظهرنا وأطهرنا وأنورنا وأجدرنا وأقدرنا وأفضلنا وأكرمنا وأشرفنا ومولانا وأولانا وأجلانا وآلانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر
الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تبارك وتعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم किताब खुदा में ये तासीर देखी किताब खुदा में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी जुवन सर तक़वा इल्म इरफान मज़कवी तलल पक़वानीन द क़ुरआन मज़कवी ख़ुगो इज़्ज़तमंदो ठोल मलगरु ता अल्हम्दुलिल्लाह दा खबर मालूम दा च पदी ज़ाय की तो कुरान او د सुन्नत یو چمن او یو باغ لګیدلې دی او د هغه چمن او د هغه باغ الحمدلله نن هغه میوي ټول ته سرګند شوي الله دې دا همیشه د پاره آباد لري او د دې چې سو کبیاری کوي زمونږه معزز او محترم جناب مولانا عبدالبصیر سے داغ سرا کم مدرسین جناب مولانا زائد سے دارنگی جناب قاری فیض سے دا ټول چې څومره دی کابینه دا د دې محلي اور د دې کلی مشران درانه او خواږه سپینګری چې هغه په دې ځای کې الحمدلله د خپل شفقت لاس په دې ماشومانو د دې په نگرانانو یې خوده دی الله دې د ټول په عمر کې خیر او برکت واچي څومره جوانان چې دي الحمدلله د دې د پاره منډې ترلې وای زنانا غلګیا دي کورونو کې دعاګانې کوي او خپل بچي او دا خپل د زړه ټوکړي دا د الله کتاب ته وقف کړی دي زمونږ نمخ کی زمونږ ورور محترم مکرم جناب مولانا عارف حیدری صاحب تاسو په یو خبره په دې مینز کې هغه پوه کړئ زمونږ ډیر معزز او محترم مشر شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا عبدالواحد صاحب سلمہ اللہ هغه ناس دی تشریف فرما دی اصل خبره د نصیحت اصل خبره د واز اصل خبره د ځان سره د ساتلو اصل خبره پاغي باندې د عمل کولو هغه باغی کې ان شاء الله زه صرف یو څو خبره ستاسو مخه ته وړاندې کول غواړم او هغه په دې نسبت باندې چې الحمدلله نن تاسو دا مدرسه دارالقرآن وینئ ډېر په مختصر ځای کې دا خو کار عظیم دی
ځای مختصر کار ډېر طویل دی. نن الحمدلله څومره ماشومان دا وګوره عباد الله اذا رؤوا ذکر الله، بعضې د الله بندگان داسې دي چې هغې وویني نو تا ته به الله یاد شي. د دې ماشومانو معصومانو د دې چهرو ته چې نن ګوري، قسم په رب که دا ټوله دنیا را جمع کړي او د هغې خوشحالۍ را جمع کړي، دا نن چې دی ته کومه خوشحالي میلاویږي دا خوشحالي د هغې سره برابر نه ده. نن چې د دې والدین په دې ځای کې څومره د خوشحالۍ او د سرور آثار د هغې په مخ باندې دي، دا د دنیا نورو خوشحالو برابر نه دي. دا خو ما او تا ته پته نه لګي. مونږ خو وایو بچی دی خو بس ماسپښین دی ولېږه او مازدیګر ماسخوتن راغی خبره ختم، سار لاړو بیا راغی دا د اشراقو سره خبره ختم. قسم په رب د دې بچي د دې لاس خپې د ښکلولو دي، ځکه دا بچی د ربط و رابطه د څه سره ده؟ د کتاب الله سره ده، د کتاب الله د ښودونکي سره ده، د کتاب الله د ځای سره ده. او دلته تیاریږي، ګوډمار نه تیاریږي، زمیدار نه تیاریږي، دکاندار نه تیاریږي، فنکار نه تیاریږي، پلیر نه تیاریږي. دلته هغه خلق تیاریږي چې د الله رب العزت د هغې انتخاب په دې الفاظو باندې کړی اولئک حزب الله. دلته حزب الله تیاریږي. بار به خلق لګیایي، څوک به څه تیاری کوي، څوک به څه تیاری کوي، څوک به څه تربیت ورکوي، لیکن الحمدلله نن دې بچو ته دې باغ هغه هیرو ته نن د کتاب الله تربیت ورکیږي. او د کتاب الله تربیت چې چا واغېسته نو هغه نه به حزب الله جوړېږي، به د الله ډلۍ، به د الله والی. ځکه زمونږ کار هم دارې، زمونږ کاز هم دارې، زمونږ مقصد هم دارې. کونو دا زمونږ مقصد دی. زمانه مخکې مولانا عارف صاحب تاسو په ټول هر څه باندې پوه کړئ، خو زه یو خبره کوم، زمونږ مقصد سره کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون. دا زمونږ مقصد دی. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. الله والا جوړ شي، الله والا جوړ شي. الله والا خلق پیژنئ، څوک به یو نسبت کوي دا د الله والا دي، څوک به بل نسبت کوي دا د الله والا دي. یو کتاب کې به راغلي دا د الله والا دي، بل کتاب والا بلیکلی دا د الله والا دي. زبستا کتاب نه منم ته به زما کتاب نه منې، زبستا خبره نه منم ته به زما خبره نه منې. لیکن قرآن داسې یو کتاب دی، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. که دا د الله د طرف نه نه وې دغه مسله به وې، تا به زما نه منلې، ما به ستا نه منلې. لیکن د الله کتاب داسې کتاب دی چې د اختلافاتو نم پاک، شبهاتو نم پاک، شکوکو نم پاک. لا ریب فیه، هیڅ شک پکې مه کوه، هیڅ شک پکې نشته. نو دغه کتاب ما او تا ته د الله والا خلق ښودلی، نو منو به که نه؟
مونږ به د قرآن منو کنا د قرآن فیصله به منو د قرآن دعوه به منو د قرآن مسله به منو ګوره د الله کتاب څه ویلي دي د الله والا خلق الله ښودلی دی نو چې الله خپل خلق ښیي ما او تا به څنګه نه پیژنو الله مونږ ته د الله خپل خلق ښیي حدیث کې بیا راغلی دی بیان یې کوو قرآن فرمائی کونو ربانیینا اللہ والا خلق آغدے بما کنتم تعلمون الكتاب بما کنتم تعلمون الكتاب دا اللہ والا خلق را شیئے خلقنا نو پی جنئی چی دا اللہ والا خلق سوک دی او دا اللہ کتاب ویلی دی نو پدی کی خوشک نشتا اللہ دی پاکی منگتا شک نر آولی که پدی کی شک کو ایمان مزی که شک پاکی کو چی دا اللہ والا خلق دے کنا نہیں نا بلا شکا بلا ریبا بلا ترددا پا اطمینان قلب پا یقین قلب پا پخت عقیدہ بانے دا خبر کو کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب اللہ والا خلق اغدی چی اغد اللہ کتاب تناس تی زوت یو خی خودن کے داللہ دے کتاب دا داللہ والا دے تعلمون الكتابا ازدکا ان کے داللہ دے کتاب دا داللہ والا دے وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ دویم نالامے داخئی چی دا اللہ دے کتاب پا مقصد بانے خلق پوئی دا اللہ والا دے مقصد سے دے دا اللہ پا کتاب مقصد دا دے چی چرت جنازئی نو پا کٹ کی ور سروڑا چرت ڈولی وی نو پا ڈولی کی ور سروڑا دا اللہ دے کتاب مقصد دے دا اللہ کتاب مقصد سو اگر دا دے اللہ بیان کرے رے دا اللہ کتاب دا دی مقصد دانو چی دا صرف و صرف پا مڑو پسی دا ختمونو دے و پا جوان دا ویلو ندے مون خو چی بس کاکا وفات او ور پسی اسقاط او قطار لگے دلے دے و رازا کله قاری زائد پسی گرزی و کله پا بل پسی گرزی اللہ منگلے یو 45 معشومان راکا چی پا نیمه گنٹا کرا ختمو کی او اغا کاکا با پا دا اللہ دا رضا دا پارا دا قرآن پا طول عمر کی کلاو کڑیم نی او کور پس ختم چی اللہ دی حجتو گرزی چی دا باباو قرآن نویلو پا جون دوسر پسی پا مڑی وی چی ورو رسی گی چی القرآن حجت لکا و علیکشی نا ماو تا دا کتاب گرزولے دے 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 پارو علا ڈولی اوچا تکا پا ڈولی کی پا غیگ دے ناوی کی قرآن کی دا او چکل ڈولی کھوزینو دا قرآن ڈولی مرسر کھوزشی انو بیاغا قسم خوڑلی پلو یلار باندے روانی پا جنج کی چی دا قرآن می دیوئی چی غیق کے می دے که خواخی سر می وقت تیر کا بیدتا قسم خوڑلی چی که ما در سر وقت تیر کنو دارے کستا دا رونو سر او آغا دا رونو دا کورو والا سر کمی وقت تیر کنو دارے من خو قرآن دغی لبس جوڑ کرے یا دیلم جوڑ کرے نہیں چھے علا دا فلان کیو دا فلان کیو وران دا پا پٹی بانی و پا خط بانی و پا دی بانی اور آدھے وہ سیرو غوکو چھے قرآن میں انستراولا چھے لاس پی کی دونو نا دا آغاو دا سی انہیں دا کون کیو دا سی نا پی آغا پوئی دے چھے دی کی دن نسی دی نو لیرو غنی کلی چھے سبا ڈاز تو قرآن مقصد خدا نو کنا چی بس دا صرف پدی بانی ہوئی پا قرآن مروغا وکلن نا سیبا قرآن بانی بخروغا علا کیتا چی پا قرآن پوئی
تا د الله کتاب زده کړی نه دی، تا د الله کتاب کلاو کړی نه دی، تا د الله کتاب کتلی نه دی. زمونږ یو ملګري خبره کوله که نه، وایي که دلته د یو بابا ته کېغوستل، یو د پارسۍ کتاب، یو د انګلیش کتاب، خو ډبل غټ غټ، او یو د قرآن کېغوسته، ته ورته بابا په دې قرآن راواله، ابه راشي د فارسۍ کتاب به درله راخېسته، هغه په دې څه پوهېږي. مونږ خو صرف کتاب دې ته وایو چې بس کتاب پروت دی. زمونږ کلي کې یو کس و، بس الماری به کلاو کړه، قرآن مې راواخېسته، څو چپیانې مې ترې واخېستې، بیا به یې کېغوسته، بس دا د هغه قرآن و. نه صیبا، الله چې کتاب را لېږلی دی، نو دا هغه کتاب د را لېږلو مقصد الله ښودلی دی. تعلمون الکتاب، قرآن به زده کوې لکه نن چې دې ګلونو ماشومانو زده کړی و. پرون نابله ورځ دې ځای کې غالبا د زنانو هم یو لوی پروګرام و. تعلمون الکتاب، چې د الله کتاب زده کړی دی، نو دا یې د قرآن مقصد حاصل کړی دی. وبما کنتم تدرسون، خپل بچو نه به الله والا جوړو که نه، دا عزم او اراده پخه ده او که ناسې. ګوره دا مدارس به انشاءالله موږ ابادو هم په دغې باندې، او د دې مدارسو نه موږ ته د الله والا خلک میلاو شوي. نن زموږ استاسو مخکې شیخ هغوی ناست دي، تام د دغه مدارسو برکت دی الحمدلله. نن چې هغوی ته موږ ګورو موږ خوشحالیږو، د دې ملاقاتونه هسې نه کېږي. دا علما تاسو ګورئ ګڼ شمېر کې، څوک د یو ځای نه راغلي، څوک د بل ځای نه راغلي، څوک د بل ځای نه راغلي دي. عباد الله اذا رؤوا ذکر الله، دا د الله والا خلق دی. مقصد مې دا دی د دې مدارسو نه د الله والا خلق روزي. بما کنتم تعلمون الکتاب، د الله کتاب خودل، دا د الله سره رابطه جوړېدل بس. وبما کنتم تدرسون، او د دې وجې نه به تاسو د الله والا جوړېږئ چې د هغې په مقاصدو مفاهیمو باندې تاسو یو بل سره لګیا یې ښودنه او زده کوونه کوئ. او الحمدلله دلته درس کېږي که نه مولانا صاحبو؟ ماشاءالله ماشاءالله، ماسخوتن نه درس کېږي، کېدای شي بعضې ملګرو ته پته نه وي، ځکه چې زمونږ خو کم کار روټین سره نو هغه مونږ هم روټین سره پرېښیي. کم کار چې زمونږ روټین سره رواني نو هغه مونږ روټین سره پرېښیي چې نه راځو درته ورېږه چېرته ختم ته نو بیا به ورته راشو، دعا به والو، اوبه به دم کو، ځان به پرې ولامبو یا به وسکو، بس دا زمونږ د ختم مقصد دی. ماشاءالله دلته چې کم درس کېږي هغې سره به جوړاویږو که نه به جوړاویږي. اول خو دا راته عزم وکئ، دا سپینګیري خدای خواست هم نور څه کار نشته. صوبیدار صاحب هم ریټایر دی، نور هم ورپسې ریټایر دي که خیر. نو دا درس سره به تعلق ساتو که نه به ساتو؟ دلته چې کم درس کېږي ساتو به تعلق. انشاءالله هفتې ورځې نه به دورې تفسیر شروع کېږي، د هغې دپاره به ټول ناست دی که نه. او دا جوانان د دې کار څه دی؟ لارو کوڅو کې روډ ماسټران دي، دا یا پلیران دي، او یا چې کم دی نو فیسبوکیان دي، درې قسمه جوانان دي. بس د دې کار دا دی مونږ درته ښایو راشه الحمدلله هغه کار چې هغه د الله والا کار دی. بما کنتم تعلمون الکتاب، د الله کتاب زده کول، د الله د کتاب ښودل، دا د الله والا خلق کوي. وبما کنتم تدرسون، ځکه بچی الله درکړي دي او ډېر په مینت او په زارۍ مې د الله نه غوښتلي دي. ذکریا علیه السلام هم بچی غوښته که نه؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ذکریا علیه السلام وایي اے الله داسې بچی راکړي د خپل طرف نه راکړي، خپل اختیار مې نشته، واقدار د اولاد نه یما، ذمہ دار د اولاد نه یم، اولاد ورکولو والا څوک دی؟ ماشاءالله دا بار ملګري دي نور سم ګرم کړي.
توجه خدا کنا اولاد ورکول والا سوک دے اللہ دے زکریا علیہ السلام دا اولاد اختیار نلرا دا اولاد ذمہ دار نوے رب حبلی من لدنک ذریتا طیبا اے زمان ربام مال داسی بچے راکی چاغ طیبوی طیبا اخلاق طیب عقید طیبہ عمل طیب زندگی طیبہ مجلس طیب معاملے طیبہ رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ چی دا اخلاق نے ما تا پریشانی نوی دا کردار نے ما تا پریشانی نوی دا گفتار نے ما تا پریشانی نوی دا زندگی دا ما تا پریشانی نوی دا سے مخویر بچے راکینو نو چی دری کی انو بیائی دم رزیات حتی دی رسولے دے قرآن تا دی ندیکی نولے قرآن تا دی ندیکی نولے نو یا لگیائی چرت پپولا بانے آئیس کی نشی تماشی کئی یا چھ دینو پا نورو بکواساتو فضولیاتو پسی گرزی فحاشی پسی گرزی غلطو چارو پسی گرزی انو بیاوی راش جی شیخ صاحب لبلار شنو تاویز بکو چھ دا بچے میں سم شنو دا دم رلوی تاویز قرآن چھ دا دل تکی یو قاری صاحب تا بچی تا غن یاداو ایتا دی نکی ناونو اس پا داغ نکی گی گو ریخا پا داغ اس نکی بچی بیات سر ٹکو سوک پا نشو کی اختشی سوک پا تماشو کی اختشی سوک پا لارو کسو کی گرزی را گرزی سوک عیاشی و فحاشی پسی گرزی اللہ والا خپل بچی جوڑ کئی رب حبلی من لدنک ذریتا طیبا اللہ دا سی بچی را کی چی آگا پاک وی پاک او پاک الا پاکیگی چی پاک ماحول والا ورکی الا پاکیگی چی پاک خبری ورتزدکی الا پاکیگی چی دا آغی پاک زندگی روان کی والا پا پاک لار روان کی نو آغا با پاک وی او چی نا گندہ لار کی ورچو مودے دے پاک پاتشی نو دا عقل نمانی دا عقل نمانی نو انشاءاللہ چھ دا دعا دا اللہ نکو چھ رب حبلی من لدنک ذریتا طیبا پاک بچے راکے پاک نو آغا پاک بچے چھ کل ملاوشو نو پاک ماحول کے بیکینے انشاءاللہ پاک عقیدہ بورتد توحید خے پاک عمل بورتد سنت خے پاک لارا بورتد مدرسی و دا جماعت خے پاک اخلاق دا بورتد قرآن و دا سنت برابر خے انشاءاللہ بیا بتا تا سر دردے نہیں دا بچے بری پزن کدن کم پکار رازی دا بچے بری پا قبر و پا حشر کم پکار رازی دا بچے بری پا قیامت کم پکار رازی دا بچے بستا دا مرگ نبات تبا نہیں استا بچے کم دینو سلسلہ روانی او ولدن صالحا یدعولا دا بچے بتا تا دعاگانے کئی یقیناً خوش قسمت دی آگا مور و پلار چی دی دوری فتن کی دی فتنو دور کی اگر تمام فتنو نخپل بچے محفوظ کا اور دا دین پا قلہ کی دا قرآن پا مدرسہ کی پا دار القرآن کی اگر آو استودلتے کی ناو دا یقیناً خوش قسمت والدین دا اللہ دی منگا و تاسو تا دک سوچ و فکر نصیبہ کی او دا دا سی مدارس سرا دا دا سی مجالس سرا دا دا سی مکانات سرا دا دا سی مدرسو سرا زمان دی اللہ مرست و تعاون پا ہر لحاظ سرا غا نصیب و گردئی چی منگ دا دی علماء سرا شو دا دی لاس خپشو دی سر مرست و تعاون کو چی سیبا تمخ کی زو منگ در سرائیو منگ در پسی روانیو جوانان بم انشاءاللہ حمد کئی اغیبم کار د دین خو بکو جوانانو کنا ز اکثر دا شعر ویم وی حسی بے فائدو لخکرو سا فائدہ دا
سم خو پشمار یو څو سړي پکار دي او چې د قرآن او د سنت خدمت کولی نشي داسې ځوانانو له بنګړي پکار دي بیا خو مسله ورانه ده ځوان کار خودارې چې ځواني الله درکړې ده نو د دې ځوانۍ نه څه فایده والا ذکا کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو کلچ جذبات انقلاب پیدا ظلموں کشی کلچ جذبات انقلاب پیدا ظلموں کشی غرنو بکیگی محلون رپیدو کشی عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں انشاءاللہ جوانان با قرآن سر تعلق ساتو کنا با ساتو با انشاءاللہ کنا او گوره یاد ساتی دانا چی منگا داوائی چو جوانان با تعلق ساتو او مشران با دغسی صرف غیبتونو تا دکانونو کے ناسیو یا با پلارکی بمخپی غزولی سوک برانا تیرے دینشی او یا چه دینو یو گرد تا پیتاوی تا بناستو او داد یو بل سر بداوائیو ما با پا یخنائی کی سین پار کولو زو با پکی ورکی وطم ما با دا چل کولو آغا دا زوانه کسی په بډاوالی کې ټول وخت تل تیرو کور کې مرانه ټول تنګي په ایمان ټوخیږي بارې کې دی بچ ته بار شیو کنه لار کوسه کې مرانه ټول تنګي پار ځای کې رانه تنګي نو الله خو درته بار وای چې راشنو په اخیری عمر خوراشه کنه وای مار وی کوک په لار روان سړی ته سمشي مار وی کوک په لار روان سړی ته سمشي او ته د ګور غاړې لراله او سم نشوي هاي سپینګریا ته به کله صحیح کیږي د ورخه تیری او په بیرته نه جاروزی او نه جاروزی تیر ساعت په بیرته بیا غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی تم کچھ نہ کر سکا عمر فضول اوڑا دی خبری مزه کوي خو زمونږ شیخ ناست دی مونږ لم نوره مزه نه راکوي خبره راغونډوم ګوره دلته الحمدلله د زنانو مدرسه هم ده په کثیر تعداد باندې دا د زمونږ د وحدت المدارس الاسلامیه ضلع نوشهره کې امتحاني حالمو تقریبا دی ځای کې 60-64 براتو امتحان د وحدت ورکړی دی او دا غي مهنت هم د چانه پټ نه دی وای د شاه زلمو نه پوره نشو او خوګه وطن جینکو ته د سپارما نو هغه ګوره نمبر وللې دی خو ګوره دومره خو کوي کنه دنیا هم په غیرت چلیږي کنه دا غیرت خزان کې پیدا کو چې هغه دومره نمبر وړلې دی هغه ادارې په دین کې موږ نه مخ کې دي الحمدلله لوی مدرسه روانه ده زمون قاریان صاحبان علما دلته مهنت کوي لګیا دي ورسره خو ان شاء الله چې موږ او تاسو هم دغه سي د الله د دین د کتاب د شریعت د سنت دغه سره پیوستواله او ربط ساتو به کنه به ساتو ٹھیک ده کنه نو ګورا اخیری خبر ادا کوم چې دا دی محله لا دی کلی لا الله یو امتیازی او اعزازی انعام ورکړی دی ناشکری ده نه ونشي ناشکری ده نه ونشي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم بیا مخ کې ډیر سخت حالات نو ناشکری ده نه غره ونشي شکریہ د دې دادا چې خپل بچی اغه ورته راولي خپل مرسته او تعاونم کوي دایله تسلیم ور کوي او ان شاء الله دا بد دی الله والا خلق باندې مونږه آبادا ساتو الله رب العزت دی په دې مختصر خبرو باندې مونږ له صحیح عمل کولو توفیق هغه نصیبه کی به هر حال اوسم ز معذرت کوما تمغا
شیخ محترم حضرت العلامہ مولانا عبدالواحد سے بغی ناستی او دا غي په مخ کې ما خبرې اترې چې کم دینو وګدې کړې زما زیارت کوما بیا به ان شاء الله زمو خو علاقه دا کله دې رشتام دا نو مو خو بزور ازودلتا او بار بار راغلیم یو نو د دې کلی او مشران او سمرا ملګری چې دي تنظیمی ملګری دي د اشاعت او د تنظیم ملګری دي نو دا غي په خدمت کې دا عرض دی چې دغه ان شاء الله مونږ به د توحید او د سنت خبره په شریکه باندې د قران او د سنت خبره په شریکه باندې او دارنګي د دین د خدمت په شریکه باندې ان شاء الله اوچتو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.